امریکا او بریتانیا له خپلو وګړو غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان څخه ووځي. د طالبانو له لوري د نیمروز او جوزجان ولایتونو تر نیولو وروسته په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو له خپلو وګړو غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان څخه ووځي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان وضعیت ترنګلی بللی او ټولو امریکایي وګړو ته له افغانستان څخه د سم د لاسه وتلو امر کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره امکانات تر بل هر وخت محدود شوي او اوس مهال د پلازمینې کابل دننه هم د امریکایانو د بشپړ امنیت خوندي کول ستونزمن شوي دي. په ورته مهال بریتانیا هم خپلو اتباعو ته امر کړی چې هر څه ژر د افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتووالی ونیسي. باید وویل شي چې امریکا او بریتانیا داسې مهال خپلو اتباعو ته له افغانستان څخه د وتلو سپارښتنه کوي چې طالبانو د 200 ولسوالیو تر نیولو وروسته تېره ورځ نیمروز او نن جوزجان ولایتونه نیولي او د کندوز ولایت د مرکز په ځینو سیمو کې هم د پرمختګونو خبر ورکړی دی.